السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د ټیکنیکل شاهد یوټیوب چینل مینوالو د کمپیوټر آنلاین صفري زده کړې کورس کوللیو شاګردانو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ ګرانو دوستانو ملګرو موږ بیا ستاسو لپاره د کمپیوټر صفري زده کړې 45مې برخې سره حاضر شوي یو نن ورځ کومه ویډیو ته بیا هم نوټ برخې لپاره ځانګړې شوي ده په نوټ برخه کې موږ تاسو ته څلورم نسل کمپیوټرونه در پیژنو فورث جنریشن چې په همدې کمپیوټرونو کې مثال څه نوي دي د دریم نسل کمپیوټرونو سره یې څه توپیر دي مثال کوم پرزجات کوم فیچر مثال په همدې کې نوي راغلي دي تاسو ټول دوستانو ملګري په خاص ډول ګلولي شاګردان قلم او کتابچه سره راواخلئ چې څه تدریس کیږي هغه ټول سره نوټ کوئ تاسو متوجه شئ ښه راځو مثال ویډیو لور تاسو دلته وینئ مثال لکه څه ډول چې دریم نسل کمپیوټرونه تر 1915 کال پورې په جریان کې وو همدې څخه وروسته بیا څلورم نسل کمپیوټرونه چې کله مثال راووتل همدغه د 1915 څخه تر 1988 کلونو پورې همدې دوام پیدا کړ بعضو ملګرو سره به همدې اړه اندېښنه لږ مثال همدا پوښتنه پیدا کیږي چې د تاریخ مثال غلط نه په تاریخونو کې مثال لږ فرق شته مختلف دي خو تاریخ ته تاسو مه کسئ هېڅ کومه هغه نشته مثال داسې د اندېښنې وړ خبره نه ده ځکه چې ځینې ساینسپوهانو یو ډول مثال وړاندې کړی او ځینې ساینسپوهانو مثال په بل ډول خو دلته مهم څه دي کوم فیچر او کوم تغییرات چې دي مثال هغه مهم دي باید همدې ته متوجه اوسئ ښه همدې څخه وروسته مثال رابه شو دا خو مثال تاریخ و چې همدې تاریخ پرې همدا په جریان کې تر 1915 څخه تر 1988 کلونو ترمنځ همدې کمپیوټرونه څلورم نسل همدا په جریان کې اوس مثال په همدې کې څه نوي دي مثال د کوم لومړی نسل کمپیوټر دوهم دریم همدې سره څه توپیر دي څه له همدې په پرتله نوي په همدې کې راغلي دي تاسو متوجه شئ ښه نو تاسو دلته وینئ مثال یو زیګ میکر پروسسر او په همدې کې کوم نوي تغیرات چې راغلي دي مثال لکه څه ډول چې په لومړی نسل کمپیوټرونو کې وي کوم ټوپ په دوهم کې مثال ټرانسیسټر په دریم کې انټیګریټډ سرکټ و په همدې کې یې پروسسر دی لکه څه ډول چې په همدې نن ورځ کوم کمپیوټرونه دي په همدې کې پروسیسینګ یونټ مثال عملیه کوونکی موږ تاسو په همدې باندې تشریحات ورکړي وو چې پروسسر څه ته ویل کیږي او څه ډول خپله دنده اجرا کوي په کمپیوټر کې همدغه پروسسر په همدې څلورم نسل کمپیوټرونو کې رامنځته شوی دی تاسو همدې څخه وروسته نور هم متوجه شئ په همدې کې نور څه دي او نور څه تغییرات کې دي smaller in size and much more reliable than other generation of computers څه وایي مثال له همدې څخه مقصد همدا دی چې کوم د مخکیني نورو نسلونو کمپیوټرونه چې مثال لکه لومړی دوهم دریم همدې په پرتله مثال همدغه په سایز کې هم کوچني دي ترڅنګ مثال همدې څخه ډېر معتبر هم دي همدې څخه وروسته په همدې کې مثال بل څه وي تاسو وینئ They were developed for totally general purpose use داسې وایي چې همدا کوم کمپیوټرونه چې د هر هدف لپاره استعمال عمومي هدف لپاره مثال په همدې څخه کار اخیستل کېده او داسې نه وي چې مثال د یو کار لپاره وي فقط مثال د ډیزاین په برخه کې یا مثال فقط د هغه په برخه کې مثال ټیکس په برخه کې یا مثال د حساب په برخه کې لکه کلکولیټر څه و چې لومړی ماشین ما تاسو ته ښودلی و چې فقط مثال د جمع منفي ضرب تقسیم عملیې ترسره کولې په همدې کې د ټولو کارونو څخه مثال کار اخیستل کېده عین عمومي هدف لپاره استعمالېدل ښه همدې څخه وروسته مثال نور څه دي تاسو دلته متوجه شئ د هیډ جنریشن واز نیګلیجیبل له همدې څخه څه هدف دی مثال له همدې څخه څه مقصد دی دا کمپیوټرونه چې و مثال د تودوخې تولید دي د پام وړ مثال تودوخه یې داسې بې ځایه نه مثال تولیدوله چې بې زیاتوب یې که مثال تودوخه چې وه مثال کنټرول وه د پام وړ وه د نورو کوم نسل کمپیوټرونه چې مثال د تېرو نسلونو لکه لومړی دوهم دریم د همدې په پرتله ښه وه مثال د پام وړ وه همدې څخه وروسته مثال تاسو متوجه اوسئ چې فور دین دا اولډر جنریشن مثال د تېرو جنریشنونو په پرتله مثال د نسلونو په پرتله همدغه چې ارزانه و مثال همدې څخه وروسته تاسو نور وګورئ چې نور په همدې کې څه دي دلته تاسو متوجه اوسئ all types of high level language can be used in this type of computers په همدې کمپیوټرونو کې مثال د های لیول لانګویج مثال د های لیول ژبې ټول ډولونه استعمالېدل د ټولو ډولونو څخه په همدې کې کار اخیستل کېده نو په دې کې ملګرو همدا تغییرات و چې د کوم ټوپ پر ځای مثال لکه څه ډول چې په لومړي نسل کې و په همدې کې پروسسر و میکرو پروسسر همدا رامنځته شوی دی همدې ترڅنګ مثال د تېرو نسلونو په پرتله ښه و چټک و مثال عرض یې ښه و سپیډ یې هم ښه و مثال سایز یې هم کوچنی و کار یې هم ښه او ښه نتیجه یې ورکوله
د څومره د کمپیوټر تاریخچه چې روانه ده د ساینسپوهان مثال دا ګوري ورځ په ورځ په همدې کې تغیرات راولي کوم نیمګړتیاوې چې وي هغه رفع کوي مثال هغه مشکلات چې وي حل کوي مثال همداسې په وخت سره همداسې تغیرات رامنځته کوي دا تاریخچه به انشاءالله همداسې روانه وي چې کومې نیمګړتیاوې اوس په د کوم وخت کې اوس هم موجود وي په همدې نه به هم دوی فکر کوي همدې نه به هم یو ښه سیستم رامنځته کوي ښه همدې څخه وروسته به زه تاسو مثال میکرو پروسسر به هم زه تاسو ته وښیم مثال همدا میکرو پروسسر دی تاسو وینئ دلته پروسیسینګ یونټ دی مثال چې همدا یو عملي کوونکې برخه ده د کمپیوټر په ډیټا باندې چې کوم پروسس ترسره کوي همدغه میکرو پروسسر په واسطه ترسره کوي کوم ځواب نتیجه چې تاسو ته درکوي نو دا به په تېرو ویډیوګانو کې تشریح کړی وه بشپړ جزئیات مو په همدې اړه تاسو ته درکړي دي نو خدای دې وکړي تاسو هغه ټولې ویډیوګانې تعقیب کړي وي او همدې پروسسر په هدف پوهېدلي یاست ښه همدې څخه وروسته به اوس راشو مثال د همدغه څلورم نسل کمپیوټرونه ده چې په همدې کې کوم ډول کمپیوټرونه موجود وو تاسو متوجه اوسئ دلته مثال په همدې کې د اګزامپل دي تاسو وینئ لومړی کمپیوټر چې ډي ای سي لاس مثال همدغه ډول کمپیوټر و په همدې کې او په همدې نسل کمپیوټرونو کې همدې څخه سټار زر چې و مثال همدا کمپیوټر و همدې څخه وروسته بیا مثال بل کمپیوټر چې و مثال سی آر ای وای ون چې و مثال همدغه کمپیوټر په همدې شکل کې همدې څخه وروسته بیا مثال سی آر ای وای ایکس ام پی چې مثال همدا ډول کمپیوټر همدې څخه وروسته بیا مثال کوم بل اپل 11 11 چې مثال بیا همدا ډول په همدې پوزیشن کې نو همدغه مثال د څلورم نسل کمپیوټرونو مثالونه و همدې پوزیشن کې په همدې شکل کې نو ټول هغه شاګردان چې څوک په ځانګړي کلاس کې دي همدې څخه وروسته ټیسټ هم اخیستل کیږي همدغه وروستی ویډیو مثال د ټیسټ څخه مخکې نو تاسو ټیسټ ته آمادګي ونیسئ مثال آماده شئ که چا درسونه نه وي تعقیب کړي درسونه هم تعقیب کړئ په ګروپ کې نو انشاءالله ستاسو لومړی ټیسټ چې دی د جنوري په لومړۍ نیټه به اخیستل کیږي نو نوره اضافه جزئیات به زه تاسو سره په خپل د کلاس په ګروپ کې شامل کړم مثال په همدې اړه به تاسو ته کمپلیټ معلومات در کړم نو له همدې څخه علاوه هغه دوستان او ملګري مثال چې زموږ ویډیوګانې له نورو لارو تعقیبوي یا یوټیوب لارې مثال زموږ ویډیوګانې ته راځي یا مثال فیسبوک نورو لارې دوی غواړي چې په همدې ځانګړي کلاسونو کې زموږ سره برخه واخلي مثال منظم ډول زموږ سره اډ شي په همدې ګروپونو کې نو ستاسو لپاره به موږ په همدغه سکرین نه تاسو واتساپ شمیره وینئ او په همدې زموږ سره رابطه نیولی شئ په همدې واتساپ شمیره باندې نو انشاءالله موږ به تاسو بیا چې په کومو کلاسونو کې تاسو غواړئ زموږ سره قسمه کلاسونه دي مثال په ځینې کلاسونو کې درسونه ډېر لږ دي مثال مخکې په ځینو کې مثال اوس شروع شوي دي 3-4 برخې تېرې شوي دي نو چې په هر کلاس کې مثال تاسو اډ کول غواړئ موږ به هغه کلاس کې تاسو داخل کو په هر میاشت کې مثال موږ یو ټیسټ اخلو او د هر پروګرام په پای کې مثال اوس فعل حالان وینډوز پروګرام شروع شوی دی اسناد هم ورکول کیږي نو تاسو کولی شئ چې زموږ سره په همدې واتساپ شمیره باندې رابطه وکړئ ښه له همدې څخه وروسته ټولو دوستانو څخه زه هیله کوم هر هغه ملګري چې زموږ ویډیوګانې څوک په یوټیوب کې تعقیبوي تاسو ویډیو ته حتما لایک د سره ورکوئ مثال په لایک ستاسو هیڅ نه کمیږي هیڅ کوم تکلیف نه تاسو ته رسیږي په لایک سره خو په لایک سره زموږ کومه ویډیو چې مثال تاسو نور هم ستاسو په یو لایک سره مخکې تللی شي په یوټیوب کې او په همدې خاطر یې لایک کړئ چې همدغه ویډیوګانې ستاسو په یو لایک سره په یوټیوب کې مخکې لاړې شي مثال او نورو دوستانو ملګري هم چې په هر ځای کې د نړۍ په ګوټ کې ټول پښتانه ورونه خویندې اوسیږي ترې برخمن شي همدې اوس لپاره د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو ته په خاص ډول ګللیو شاګردانو ته ښه وخت په خدای مسپارلی یاست